درنو زده کوونکو، دا د یو ځل بیا زه استاد محمد ایوب محمدي او راسره همکاران ستاسو چوپړ ته حاضر سوي یو. هیله ده تر پایه راسره واوسئ. زموږ د لومړنۍ موضوع نن د 12 ټولګۍ کې د ریاضیاتو 4 درس ده. په نننۍ موضوع مو د نسبتي تابعګانو لیمیټونه دي چې د کتاب په 14مه صفحه کې شتون لري. د نسبتي تابعګانو لیمیټونه څو ور دي؟ مخکې له دې چې د نسبتي تابعګانو لیمیټ ته لاړ سو، یو ځل لیمیټ بیا کېزنو، په زاړه درس باندې تکرار کوو. لیمیټ موږ وایو چې په ال آی ان سره ښودل کېږي. لیمیټ که د یوې تابع وغواړو پیدا کړو، لیمیټ د اف ایکس د تابع، نو دا متحول که چېرته یوې نقطې ته نږدې سي، موږ یایو چې دا تابع قیمت هم یوې مشخصې نقطې ته ځي. مثال د ال نقطې ته ځي، دغه د ال نقطې ته د اف ایکس د تابع د اف نقطه کې لیمیټ ویل کېږي. موږ د دغه لپاره شرط ویلی وو، هغه وخت یوه تابع لیمیټ لري چې که چېرته لیمیټ د ښي لاس لیمیټ ونیول سي، یعنې د اف ایکس تابع کله چې ایکس د ا ته نږدې سي له ښي طرف نه، مثال که چېرته دا ال یو سره وښیم او لیمیټ د اف ایکس د تابع کله چې ایکس تقرب وکړي ا نقطې ته له کیڼ طرف نه، او دا مثال په ال 2 وښیم. اوس که چېرته ال یو مساوي له ال 2 سره و، نو تابع لیمیټ لري، تابع لیمیټ لري. او که چېرته ال یو مساوي نه و له ال 2 سره، نو تابع لیمیټ نه لري. بیا د دې لپاره چې موږ لیمیټ پیدا کړو، نو د لیمیټ لپاره شرط دا ده، پرون چې موږ تاسې قوانین په تېر درس کې ویلي وو، نو شرط یې دا و که چېرته د یوې تابع لیمیټ پیدا کوو، مثال لیمیټ دی 2x مربع مثبت 4x او منفي 1 پیدا کوم، کله چې x تقرب مثال 2 ته کړی وي، نو دا نقطه د قوانینو خلاص دا و چې دا نقطه همدلته وضع کوو. نو دا په دې ډول داسې 2 ضرب 2 مربع جمع 4 وارې 2 او منفي 1، دا مساوي د 2 مربع 4 2 وارې 4 8 جمع 2 وارې 4 8 او منفي 1، 8 8 14 منفي 1 دا 15. نو که x 2 ته نږدې سي، تابع قیمت 1500 ته نږدې کېږي، نو 1500 ته د اف ایکس یا د 2x مربع جمع 4x او منفي 1 د 2 په نقطه کې لیمیټ دی یا لیمیټ ویل کېږي. په همدې ډول که چېرته اوس نسبتي تابعګانو ته لاړ سو، نو د نسبتي تابعګانو لیمیټ هم لیکم، یو مثال یې لیکم. لیمیټ دی مثال 2x مربع منفي 4x تقسیم په x منفي 2، x تقرب کړی ده 3 نقطې ته. اوس دا 3 د لیمیټ د قوانینو له مخې خو باید دا 3 پکې وضع کړو، نو 2 وارې 3 مربع منفي 4 وارې 3 تقسیم په 3 منفي 2 دا مساوي ده، مساوي ده په 3 مربع نه 2 وارې نه 18 منفي 3 وارې 4 12 تقسیم په 3 منفي 2 1، نو دا مساوي ده 18 منفي 12 شپږ تقسیم په 1 مساوي ده 6 سره. خو په نسبتي تابعګانو کې همیش کله کله داسې ځوابونه نسي راکولی، نو کله کله له نورو شیانو سره مخامخ کېږو. مثلا په نسبتي تابعګانو کې له 0 په 0 سره مخامخ کېږو، لای تنایي په لای تنایي، 0 ضرب د لای تنایي، لای تنایي منفي لای تنایي، 1 په تواندې لای تنایي، لای تنایي په تواندې 0. له دغو شکلونو سره به مخامخ کېږو چې دا شکلونه په اصل کې دا شکلونه چې دي د لیمیټ ځوابونه کېدلی نسي. دغو شکلونو ته ګونګ یا مبهم شکلونه ویل کېږي، هیڅ کله د لیمیټ ځواب همدغه نسي کېدلی. نو د دې لپاره چې د لیمیټ اصلي ځواب پیدا کړو، باید دا شکلونه تغییر کړو یا د اصلي ځواب په لټه کې واوسو. مثال لیمیټ دی x مربع منفي 4 تقسیم په x منفي 2، کله چې x تقرب 2 ته وکړي، نو دا مساوي دی 2 مربع منفي 4 تقسیم په 2 منفي 2، دا مساوي ده 4 منفي 4 تقسیم په 2 منفي 2، نو دا مساوي ده 0 تقسیم په 0. 0 په 0 په اصل کې د لیمیټ ځواب نسي کېدلی، نو دا یو مبهم یا ګونګ شکل ده، نو باید اصلي ځواب پیدا کړو. نو راځو د نن ورځې درس په همدغه شکل باندې څرخوو، 0 تقسیم په 0 مبهم شکل
لیمیټ د صفر په صفر مبهم شکل لیمیټ څنګه پیدا کوو؟ که چېرته زموږ د لیمیټ په ځوابونو کې له صفر په صفر سره مخامخ سو نو لومړی صورت او مخرج تجزیه کوو. تجزیه وروسته دغه شکل څخه لرې کېږو چې هماغه د لیمیټ ځواب ده. مثال تیر مثال لیمیټ دی x مربع منفي 4 تقسیم په x منفي 2 x تقرب کړی ده 2 ته دا مساوي ده. که چېرته اوس 2 کې وضع کړم 2 مربع منفي 4 تقسیم په 2 منفي 2 2 مربع 4 4 منفي 4 0 تقسیم په 2 منفي 2 0 0 په 0 مبهم شکل چې دا خو د لیمیټ ځواب نشي کېدلی. نو څنګه کوو؟ دا حل کوو. لومړی د تجزیې څخه کار اخلو. لیمیټ دی x مربع منفي 4 تجزیه کوو. دا دی a مربع منفي b مربع شکل لري. a مربع منفي b مربع په دوه شکلونو ویشو. یو x منفي a منفي b a منفي b او دوهم شکل a مثبت b ده. څرنګه چې هلته x مربع منفي 4 ده نو دا په اصل کې x مربع منفي 2 مربع ده چې یو کوو چې x منفي 2 او دوهم x مثبت 2 ده. نو که چېرته دا داسې لیکو x مربع منفي 4 په جای لیکو چې x منفي 2 او ضرب د x مثبت 2 تقسیم په x منفي 2 x تقرب کړی ده 2 ته. په اصل کې مو هېڅ تغیر نه ده راوستی یوازې صورت مو تجزیه کړه. x منفي 2 او x منفي 2 یو له بل سره اختصارېدلی سي. نو څه شی پاته کېږي؟ لیمیټ دی x مثبت 2 کله چې x تقرب وکړي 2 ته. اوس که چېرته 2 کې وضع کړو نو دا به سي 2 جمع 2 دا مساوي ده له 4 سره. یعنې د لیمیټ قیمت 4 ده خو په ګونګ شکل کې صفر په صفر باندې ځواب لاسته راکړی و. نو که چېرته تاسو له صفر په صفر مبهم شکل سره مخامخ سواستئ له تجزیې څخه کار اخلئ او هماغه د لیمیټ ځواب درکوي. دوهم مثال ته متوجه اوسئ. لیمیټ دی x مربع منفي 9 تقسیم په x منفي 3 x تقرب کړی ده 3 ته. که چېرته 3 پکې وضع کړم 3 مربع منفي 9 تقسیم په 3 منفي 3 دا مساوي ده. 3 مربع 9 9 منفي 9 0 تقسیم په 3 منفي 3 0 نو 0 په 0 شکل بیا پیدا کړ. نو موږ وویل چې دا ځواب کېدلی نه سي. نو د تجزیې د دغه د حل لپاره د تجزیې څخه کار اخلو. تجزیې لیمیټ دی x مربع منفي 9 تجزیه کوو په دوه قوسونو سي ویشو. نو یو قوس x منفي 3 او دوهم قوس x مثبت 3 ده تقسیم په x منفي 3 x تقرب کړی ده 3 ته دا مساوي ده له x منفي 3 او x منفي 3 یو له بل سره اختصارېدلی سي. پاته کېږي لیمیټ دی x مثبت 3 کله چې x تقرب وکړي 3 ته. که چېرته 3 کې وضع کړو نو 3 جمع 3 به سي مساوي ده له 6 سره. نو په اصل کې د لیمیټ قیمت 6 ده. د دې لپاره چې اسانه تجزیه کوي په داسې شکلونو کې اکثره وخت یو قوس د مخرج د تابع وي. مثال لیمیټ دی x مربع منفي 18 تقسیم په x منفي 6 x تقرب کړی ده 6 دا که چېرته وضع سي 0 په 0 شکل ورکوي. د دې لپاره چې قوسونه تاسو ته معلوم سي نو مخرج x منفي 6 ده. نو خامخا په صورت کې یو قوس x منفي 6 شته چې داسې شکلونه لاسته کوي. دوهم قوس داسې عادت پیدا کړی چې 18 پوره کړي. نو یوازې هغه 6 داسې 6 ورته ضرب کړي او 18 پوره کړي. نو بل به خو او د دغه ضد علامه برخي. نو دلته منفي علامه هغه به مثبت علامه سي مثبت 6. نو یو قوس x منفي 6 او دوهم قوس x مثبت 6 ده کله چې x تقرب 6 ورته وکړي. نو x منفي 6 او x منفي 6 اختصارېږي. پاته کېږي لیمیټ دی x مثبت 6 x تقرب کړی ده 6 ته 6 پکې وضع کوو. نو 6 جمع 6 مساوي ده له 12 سره. په اصل کې د لیمیټ قیمت 12 ده خو نسبتي تابع 0 په 0 مبهم شکل راکړی و. راځو د یو څو نورو مثالونو ته په همدغه شکل کې د کتاب په 14مه صفحه کې لومړی مثال خو مو حل کړ. دوهم مثال دی x مربع لیمیټ دی د x مربع منفي 6x جمع 8 تقسیم په x منفي 2 x تقرب کړی ده 2 ته. اوس که وګورو دا
که چېرته 2 کې وضع کړو نو دا به سي 2 مربع منفي شپږ واري 2 او جمع 8 تقسیم په 2 منفي 2 دا مساوي ده 2 مربع 4 منفي 2 واري شپږ 12 او جمع 8 تقسیم په 2 منفي 2 4 و 8 12 12 منفي 12 صفر تقسیم په 2 منفي 2 صفر نو صفر په صفر مبهم شکل ده دا د لیمیټ لپاره ځواب کېدلی نشي نو د لیمیټ د ځواب د پیدا کولو لپاره څه کوو د تجزیې څخه کار اخلو لیمیټ د ایکس تقرب کړی د 2 ته د ایکس مربع منفي شپږ ایکس جمع 8 تقسیم په ایکس منفي 2 دا مساوي ده لیمیټ دی ایکس تقرب کړی 2 ته شپږ لپاره داسې عدد پیدا کوو که چېرته سره جمع سي منفي شپږ او شپږ پرکې او که چېرته سره ضرب سي باید مثبت 8 پرکې نو هغه قوسونه چې دي هغه منفي 2 او همداشان منفي 4 دي هغه عددونه که چېرته منفي 2 او منفي 4 جمع کړم منفي شپږ او که ضرب کړم منفي ضرب منفي مثبت 2 واري 4 8 نو دا په اصل کې دغه قوسونه چې دي یا تجزیه چې ده فکټورونه چې دي ایکس منفي 2 او ضرب د ایکس منفي 4 تقسیم په ایکس منفي 2 خامخا به یو قوس د مخرج قوس وي ورسره په داسې شکلونو کې نو ایکس منفي 2 او ایکس منفي 2 یو له بل سره اختصاریږي پاتې کېږي لیمیټ دی ایکس منفي 4 کله چې ایکس تقرب 2 ته وکړي که چېرته 2 کې وضع کړم نو 2 منفي 4 مساوي ده له منفي 2 سره نو د دې سوال ځواب منفي 2 ده په دغه شکلونو کې یو بل مثال ته متوجه اوسئ لیمیټ دی ایکس مربع منفي 3 ایکس او مثبت 2 تقسیم په ایکس منفي 2 ایکس تقرب کړی ده 2 ته ایکس تقرب 2 ته کړی که چېرته دا مثال حل کړو نو دا به سي 2 مربع منفي 3 واري 2 او جمع 2 تقسیم په 2 منفي 2 دا مساوي ده 2 مربع 4 منفي 2 واري 3 شپږ او جمع 2 تقسیم په 2 منفي 2 صفر 4 او 2 شپږ شپږ منفي شپږ صفر صفر په صفر مبهم شکل لري نو دا د دې لپاره چې حل کړو نو تجزیه کوي نو دا به داسې لیمیټ دی داسې عددونه پیدا کوو چې د جمع حاصل یې منفي 3 خو د ضرب حاصل یې مثبت 2 سي هغه قوسونه منفي 1 او منفي 2 دي که چېرته سره جمع سي منفي 1 او منفي 2 منفي 3 که یې ضرب کو منفي ضرب منفي مثبت 1 واري 2 هغه 2 نو یو فکټور د دغه افادې چې ده ایکس منفي 1 او دوهمې ایکس منفي 2 ده تقسیم په ایکس منفي 2 ایکس تقرب کړی ده 2 ته دا مساوي ده ایکس منفي 2 او ایکس منفي 2 یو له بل سره اختصاریږي پاتې کېږي لیمیټ دی ایکس منفي 1 تقسیم کله چې ایکس تقرب وکړي 2 ته اوس که چېرته 2 کې وضع کړو نو 2 منفي 1 مساوي ده له 1 سره نو د دغه افادې لیمیټ قیمت چې ده هغه مثبت 1 ده همداشان په دغه شکل کې که چېرته جذر راغلی و د جذر لپاره هم د تجزیې څخه کار اخلو خو ښه تجزیه چې ده هغه د فکټور تجزیه ده یعنی یا د مزدوج لپاره کار کوو یعنی د مزدوج طریقه ده مزدوج په جذر کې څه شی ده مزدوج فیضل مثلا که چېرته موږ یوه تابع ولرو لیمیټ دی ایکس تر جذر لاندې منفي 2 تقسیم په ایکس منفي 4 ایکس تقرب کړی ده 4 ته که چېرته اوس دا 4 وضع کړم دا به سي 4 تر جذر لاندې منفي 2 تقسیم په 4 منفي 4 4 او جذر 2 2 منفي 2 تقسیم په 4 منفي 4 صفر 2 منفي 2 صفر ده صفر تقسیم په صفر مبهم شکل لري نو د دې لپاره چې دا حل کړو دلته د مزدوج له طریقې څخه کار اخلو مزدوج څه شی ده ایکس تقرب کړی 4 مزدوج که چېرته د یو کسر صورت او مخرج دواړه د جذر لرونکي عدد په دغه ضد علامې کې ضرب سي دغه ته مزدوج ویل کېږي مثلا ایکس زیر جذر منفي 2 تقسیم په ایکس منفي 4 دا یو کسر ده د دغه مزدوج لپاره تر څو دا جذر ختم کړي یعنی فکټور ده په اصل کې هغه ایکس زیر جذر او مثبت 2 ده
همدغه ته د دغه اکس زیر جذر منفي 2 مزدوج ویل کېږي خو صورت او مخرج په دواړه کې ضربوي ځکه چې په کسر کې باید کوم تغییر را نسي نو فاصل کې اکس زیر جذر جمع 2 تقسیم په اکس زیر جذر جمع 2 دا فاصل کې یو ده یو که هر عدد ته ضرب شي کوم تغییر نه کوي اوس دا دوه قوسونه چې دي دا په اصل کې د a مربع د a منفي b او ضرب د a مثبت b په همدغه شکل دی چې دا عبارت وله a مربع او جمع b مربع سره نو دا په اصل کې لیکلای سو چې لیمیټ دی x زیر جذر مربع او منفي 2 مربع تقسیم په x منفي 4 او ضرب د x زیر جذر او جمع 2 کله چې x تقرب وکړي 4 ته د ساده کولو څخه وروسته لرو چې دا به له جذر سره خلاصي نو یوازې x منفي 4 تقسیم په x منفي 4 او ضرب د x زیر جذر او جمع 2 کله چې x تقرب وکړي 4 ته اوس دا لومړی قوس او ورسره اختصاریږي x منفي 4 او x منفي 4 به سره اختصار سي نو فاته کېږي لیمیټ دی یو تقسیم په x زیر جذر جمع 2 کله چې x تقرب وکړي 4 ته که 4 پکې وضع کړو نو یو تقسیم په 4 زیر جذر او جمع 2 بسي چې دا مساوي ده له یو تقسیم په 4 جذر 2 جمع 2 نو دا مساوي ده له یو تقسیم په 4 سره یعنی لیمیټ دی x زیر جذر منفي 2 تقسیم په x منفي 4 که x تقرب 4 ته وکړي د دغه لیمیټ په اصل کې شکل 0 په 0 مبهم شکل ده خو د لیمیټ د ساده کولو څخه وروسته ځواب یې 1 په 4 ده په همدې شکل باندې یو مثال حل کوم چې د کتاب په 14مه صفحه کې شتون لري د کتاب په 14مه صفحه کې دریم مثال په دې ډول ده لیمیټ دی x زیر جذر منفي 4 تقسیم په x منفي 14 x تقرب کړی ده 14 که چیرته 14 پکې وضع کړو نو 14 زیر جذر منفي 4 تقسیم په 14 منفي 14 د 14 جذر 4 منفي 4 تقسیم په 14 منفي 14 0 نو دا په اصل کې 0 په 0 مبهم شکل ده چې پیدا کوي نو صورت او مخرج دواړه د صورت په مزدوج کې ضربوو نو دا داسې لیکو چې لیمیټ دی x زیر جذر منفي 4 تقسیم په x منفي 14 x تقرب 14 ته کړی ده داسې کله په مزدوج کې ضرب کو نو صورت هم په x زیر جذر جمع 4 او مخرج هم په x زیر جذر جمع 4 کې ضربوو دا مساوي ده له لیمیټ دی x تقرب کړی 14 ته که یې ضرب کو نو x زیر جذر ضرب x زیر جذر دا یې x او مثبت ضرب منفي 4 وار 4 14 او تقسیم په x منفي 14 او ضرب د x زیر جذر جمع 14 x زیر جذر او جمع 4 x منفي 14 او x منفي 14 یو له بل سره اختصاریږي نو فاته کېږي لیمیټ دی یو تقسیم په x زیر جذر جمع 4 کله چې x تقرب وکړي 14 نو دا مساوي ده له یو تقسیم په 14 زیر جذر او جمع 4 سره چې دا مساوي ده د 14 جذر 4 جمع 4 8 چې دا عبارت ده د دغه لیمیټ عبارت ده یو په 8 سره د کتاب په 14مه صفحه کې حل سوی هم ده د دې لپاره چې نور هم په دې درس باندې ښه پوه سئ د 14مې صفحې تمرین ته مراجعه وکوئ او هلته پوه کې 5 مثاله درکول سوي دي 5 سره حل کړئ زموږ د نن ورځې درس همدومره و والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته